السلام علیکم ورحمت الله. ګاډي چلونه پهله ګاډي چک کول ډیر لازم دي چې تا ته پته ولګي چې دا ماشین په روډ باندې چلاو قابل دی که نه دی. دې لپاره یو ټکی استعمالیږي پاور، پی نه پټرول، او نه اویل، ډبلیو نه واټر، ای نه الکتریسټي او آر نه ربر. دا ټول شیونه به چک کو، هغه د بعد روډ باندې ګاډي چلاو دې باندې یو منټ نه لګي. خو که چک د نه کړلو نو تا ته به ډیر مسایل پیښ شي. راځو چې تاسو ته زه سرسري وښیم چې دا ګاډي به څنګه چک کوو. د ډرایور دروازې سره به ودرېږو، بډي به چک کو چې دې مې وګورو څه ډینټ نشته دی یا څه سکریچ خو نشته. ټایرونه هر دوه چک کو، هوا خو ورکې کمه نه دی، پنچر خو نه دی. لایټونه چک کو که غرمې شپې ورځې دي. ګاډي لاندې سترګې وغړوو چې دا سپی پیشو خو نه وي پراته. ګاډي بډي چک کو، دغه سایډ ته بډي چک کو، ټایرونه وګورو هوا خو ورکې کمه نه دی، پنچر خو نه دی. فرنټ لایټونه چک کو، بډي چک کو، پاسه چاتن چک کو. واپس راشو د ډرایور دروازې ته. ددې کې دا سترګې وغړو، بنټ والا بټن دی، دا راکاږو نو بنټ به کولاو شي. دا ډیګي والا بټن دی، فوټو ورمنې جوړ دی، دا څه راکاږي ډیګي به کولاو شي. بنټ دپاره دوه لاکونه وي، یو دځې نه کولاویږي او یو سیفټي لاک دځې کې بل لګېدلی دی. دا به ویچات کې دځې نه اور بنټ به ویچات کې. دا هولډینګ سټیک به هغه ځای کې ولګوئ چې کوم ځای کې نشان جوړ دی. هغه د بعد د ګاډي اویل چک کو، انجن اویل چک کو، دغه وګوره ګیر اویل دی دا چک کو، دا بریک اویل دی دا چک کو. هغه د بعد د ګاډي اوبه چک کو، دا ویپر اوبه دي دا چک کو، دا ریډیټر اوبه دي، دا سپیر بوتل دی دا چک کو. که ډرای بیټري دی خو هغه کې داسې نشان وي چې دا شین وي نو ټیک وي. که چیرې اوبو والا بیټري دی، ډسټل واټر والا بیټري دی، نو هغه کې د اوبو لیول چک کو. هغه د بعد هولډینګ سټیک خپل ځای کې ولګو اور بانټ ښه صحیح باند کو. چک کو چې صحیح باند دی که نه دی. راشو ډیګي انډ ته. ګاډي کې ټوټل وي 15 ټایرونه، صحیح شو. 15 ټایرونو کې 4 بډي کې لګېدلي وي اور یو په ډیګي کې پروت وي، هغه ته سپیر ټایر نه ویو. که لیارې کې د ټایر پنچر شو اور سپیر ټایر د پنچر دی یا ورکې هوا نشته، بیا به څه کوي؟ نو ته راشه اول سپیر ټایر هوا چک کا او دې والا ټولز چک کا څه موجود دي او که نه دي. چې کله دا هر شی ته چک کړي نو تا ته به پته ولګي چې دا روډ باندې ګاډی چلوی شي که نه شي چلوی. که ګاډی چلوی شي نو خپل یې وچلوه، که نه وي نو میکینک باندې ټیک کا، که څه شي نو خپله ټیکېدو والا وي هغه ته خپله ټیک کا. مننه، آباد اوسو. السلام علیکم.